سلامونه جوړ تکړه په خیر په دې هله چې ټول ملګري جوړ ورو وي ښه ملګرو نن تاسو ته زه معلوموم چې څنګه یعنی څنګه پوه شئ چې په لاټري کې تاسو کامیاب شوي یاست سر مو خلاص شو نو مخکې له دې نه چې زه ویډیو تاسو ته جوړ کړم او تاسو وګورئ چې څه رقم د تاسو کامیاب شوي یاست په لاټري کې نو زه راځم د لاټري په مورد داسې لنډ معلومات درکوم چې سر مخه خلاص وي چې بل ورځ تاسې پوښتنه د چا نه ونه کوي صحیح دی ډیوا لاټري څه ته وایي ښه ډیوا لاټري چې دی د امریکا لخوا هر کال یعنی ټولو هیوادونو ته یعنی ټول هیوادونه نه استعمالوي هغه هیوادونه استعمالوي چې په دریم هیواد لکه افغانستان مثلا لکه سوریه پاکستان ایران هندوستان دغه هیوادونه اکثریت دوی غواړي چې ځان راجستر کړي په دې لاټري کې دا لاټري چې د امریکا لخوا انتخابیږي هر کال تقریبا 50,000 انسانان امریکا ته انتقالیږي د دې لاټري لخوا هغه خلک چې کامیاب شوي دي د نورو هیوادونو په مورد خو زه خاص معلومات نه لرم چې د دوی سهمیت څومره دی خو د افغانستان سهمیه هر کال 3500 نفره دي نو چې دوی کامیابیږي او امریکا ته انتقالیږي سږ کال هم چې څوک کامیاب شوي دي تقریبا 15 نفره یا 6 نفره هغه شوي دي انټرویو ته معرفي شوي دي دغه نور چې دي معرفي شوي نه دي ولې په افغانستان کې کامیاب شوي دي دغه نور د 3000 تقریبا چې پاتې دي 3000 نه ډېر نو د علت دغه دی چې د امریکا سفارت په افغانستان کې بند دی نو ما یو ټیک ټاک هم چران یو ویډیو اچولی په هغې په مورد یو ایمیل دی هغه ایمیل ته تاسې ایمیل ورلیږئ خپل مشخصات لیکئ او خپل ځای تعینوئ چې په کوم ځای کې تاسې انټرویو ورکوئ هلته باید ولیکئ هغه تاسو ته رهنمایي کوي او ورځ تاسو ته انتخابوي په همغې ورځ بیا تاسو هلته ځان رسوئ او هغه ورکوئ مثلا انټرویو ورکوئ لکه پاکستان ته ځئ یا مثلا تاجکستان ته ځئ ازبکستان ته ځئ یا نورو هیوادونو ته نو دغسې لاټري دغسې مسله دی نو اوس راځو چې څه رقم ته معلوم کو تر څو موږ کامیاب شوي په دې لاټري کې که نه یې شوي که چیرې کوم نظر لرئ یا کوم پیشنهاد لرئ اکثریت انتقادونه نه منل کېږي هو که د انتقاد په هغه شکل منل کېږي چې ښه انتقاد وي که چیرې داسې د حسادت له مخې انتقادونه کېږي هغه زه خپله پوهېږم چې څوک دي هغه انتقاد ته ځواب نشم ورکولی خو تاسو مشورو ته ځواب درکولی شم تاسو پیشنهادو ته ځواب درکولی شم چې تاسو پیشنهاد لرئ څه رقم ویډیو جوړه کړم دغه ټول پیشنهادونه دي چې زه تاسو د پیشنهادو په اساس مخکې ځم خپل ځان څه نه جوړوم تاسو ماته چې څه پیشنهاد کوئ زه هماغسې مخکې ځم نور ډېر نه غږېږي راځئ چې ویډیو چې کله مو صفحه خلاصه کړه کروم به خلاصوي دلته کروم مو چې خلاص کړو هغې نه وروسته ډي وي لاټري 2023 په ولیکئ نو چې کله مو هغه ولیکله بیا به هلته الکترونیک ډایورسټي ویزا پروګرام په هغې باندې به کله کوئ نو بیا د هغې نه وروسته چې دا په دې باندې مو کله کړو تاسو ته یو نوی صفحه خلاصېږي مثلا نوی صفحه خلاصېږي دا هغه دی الکترونیک ډایورسټي ویزا پروګرام تاسو به چک سټیټ دغه به په دې باندې به کله کوئ کنټینیو به ووهئ ویلکم دغلته وګورئ تاسو لیکلي چې the US Department of Studies Electronic Diversity Visa Entrant Studies check for DV 2023 applicants is available until September 2023 تر هغې په سپتمبر پورې اویلیبل دی دغه د کنفرمیشن نمبر چې دی دلته د کوم نمبر چې تاسو د هغه د ثبت نام په وخت کې راجستر په وخت کې درکړل شوی دی هغه به دلته ووهئ کنفرمیشن نمبر ځای کې به یې ووهئ او هغې نه وروسته لاست نیم به ولیکئ دلته به خپل تخلص ولیکئ لاندې به خپل د زیږېدلو کال ولیکئ هغې نه وروسته دا کوډ به ولیکئ 4 XBP دا هر چاته نوی کوډ ورځي ښه دا کوډ عمومي نه دی یعنی هغه حروفونه مطلب مې دغه دی چې حروفونه ځینې واړه حروفونه دي ځینې غټ حروفونه دي وړو کې وړو ولیکئ غټو کې به غټ ولیکئ سر مو خلاص شو چې کله مو ولیکل بیا به هغې نه وروسته سبمیټ به کوئ سبمیټ دی خو څنګ ته ګورئ یو کنسل دی یو سبمیټ دی دلته سبمیټ به ولیکئ هغې نه وروسته نوی صفحه خلاصېږي هلته لیکل شوي دي که چیرې تاسې انتخاب شوي که نوي انتخاب شوي په همغې صفحې کې تاسو په هغه اول خط کې تاسو ته معلومېږي چې تاسو ته لیکل شوي وي چې کامیاب شوي وي که نه نو که چیرې نه بیا هم نه په پوهېږئ
بیا به زه مرسته تاسو سره وکړم خو دغه د 2022 کال لاټري د 2024 ته منتظر پاتې شو هغې ته 6 میاشتې تر لا وخت پاتې تر څو نتیجه معلومه شي سر مو خلاص شو نو دغه یې نتیجه بیا هم که کوم مشکل لرئ کومنټ کې ولیکئ مننه ښه بای بای